بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په ننني لیکچر کې به موږ تاسو په ډیزاین ټیپ باندې خبره کوو. پریویس لیکچر کې موږ تاسو انزرټ ټیپ باندې خبره کړې وه. اوس راځو په ډیزاین ټیپ باندې خبره کوو. ډیزاین د نوم څخه معلومیږي د یو شي شکل تغیر بدلول او هغه ته یو ښکلی شکل ورکول. دا خپله له ډیزاین څخه عبارت دی. ډیزاین یو ټیکس، یو لیکنه، یو ابجکټ په څومره ښه شکل سره جوړولو ته او هغه ته ښه پونټ ورکول، صحیح لی اوټ ورکول، صحیح بیک ګراوند کلر ورکول، دا ټول په چیز کې راځي؟ په ډیزاین کې راځي. په ډیزاین کې تر ټولو لومړی خبر چې د هغه دیمز دی. دیمز خپله د دې ټیکسټ بیک ګراوند، د دې ټیکسټ فونټ او د دې ټیکسټ کلر دا ټول په دې دیمز کې چې دی شامل دي. دلته له موږ سره بای ډیفالټ مختلف دیمز موجود دي. له ما سره دا دیمز موجود ده. تاسې د دې دیمز ورته ګورئ. د دیمز په سلیکټ کولو سره آفیس دیم له ما سره موجود ده، هغه په دې شکل کې ده. آین او بل همدا سلایس او سلایس هغسې ده. دیمز له ما سره بیا په دې شکل کې ده. او ارګینک دیمز چې ده هغه له ما سره بیا په دې شکل ده. نو مختلف قسمه دیمزونه له ما سره چې دي موجود دي. او دلته په دې پورته هغه کې هم دلته تاسو چې کولی شئ لیدلی شئ. دا مختلف دیمزونه له ما سره چې دي موجود دي. هر یو ستاسې ورته سلیکټ کړئ. مثال په ډول زه دا دیمز خوښوم، د هغه بعد به تا دغه کوم خط چې دی هغه په دې دیمز کې چې سي په هغه کلر کې په هغه کې به رایسي مطلب. او بله خبره چې ده د کلر ده، یعنې تاسې خپل دیمز ته کوم کلر ورکوئ. افیس کلر ده چې هغه بیرته راځي د هغه افیس سره هغه چې کیږي بدلیږي. بل ګرین کلر ده په دې کې، یعنې د خپل دیم سره، یعنې دا که چېرته تاسې انتخاب کړئ او دلته ورته د آفیس کلر ورته انتخاب کړئ نو هغه بیا په د آفیس هغه به غوره کړي. نو دغه رقم بیا په هغو باندې هغه کلر هم اپلای کیږي او په هغو فونټ هم ورسره بدلیږي. دلته موږ دیم ته کلر بدلوو او همدا رقم د دیم کلر ورته انتخابوو او همدا رقم فونټ هم ورته انتخابوو. لکه فونټ په آفیس دیمز کې موږ تاسو فونټ چې په دې شکل کې ده، او په دې کې سیده یا ایریل ده، په دې بل کې دغه شکل مطلب دغه فونټ هم تاسو له دې لارې چیک کولی شئ، په اسانۍ سره بدلولی شئ. بل پاراګراف سپیسینګ ده. دا مطلب یو پاراګراف سو او دا دوهم پاراګراف سو، د دې ترمنځ سپیس باید څومره راشي. دا پاراګراف سپیسینګ ده. نو پاراګراف سپیس هیڅ سپیس په دې ترمنځ چې موجود نه وي. کم فکت چې یو هغه څومره راځي چې سپیس ضرورت هغه ما به چیک کې راځي. ټایټ دا مطلب چې دومره سپیس ته هغه څومره چې اندازتن سپیس ته د پاراګرافو ترمنځ لکه یو لاین سپیس هغه به چیک کې راځي. اوپن سیده هغه بیا 2 لاینونه سپیس راځي. او ریلیزډ سیده بیا هغه هم د دوه د پورته رقم سټیټس په شکل باندې کار کوي. او ډبل سیده بیا د دوی د ټولو هغه ترمنځ لاینونو ترمنځ چې راځي ډبل سپیس راځي. خو تر ټولو یې سیده هغه ټایټ سیده هغه چې ده برابر ده، ځکه چې د لاینونو ترمنځ یې سپیس چې ده برابر ده. بای ډیفالټ هم همدا رقم ده. بل راځو دا سیده خپله افیکټ دی، یعنې دا په هغه شکل کې استعمالیږي. صحیح ده چې کله موږ تاسې پرزنټیشن جوړوو یا بل څه جوړوو نو په هغه کې موږ تاسې دا افیکټ چې کېږي استعمالیږي. دا د خپل آفیس یا د خپل دیمز هغه افیکټ له دې لارې چیک کولی شو، سلیکټ کولی شو. سیټس ډیپل چې دا د موږ سره کان چې د موږ تاسو دیم لاولو هغه رقم یې موږ ته چیک کوي، بیرته جوړوي. په دې ډیزاین کې تر ټولو مهم چې دا هغه واټر مارک ده او پیج کلر ده او پیج بارډر ده. یعنې دغه درې شیان چې دي چې پیج بیکګراوند کې راځي دا ډېر مهم دي. کې واټر مارک ځینې وخت په تاسې لیدلی چې د پیجو تر شا یو نوم راغلی وي او هغه نوم لږ ښکارېږي، نور نه ښکارېږي. لکه هغه داسې ښکارېږي چې دغه نوم چې دا د دغه پیج په منځ کې لیکل شوی ده، حالانکې هغه دلته واټر مارک وي، واټر مارک په واسطه باندې چیک شوی وي، لیکل شوی وي. اوس د مثال په ډول باندې دا واټر مارک ما ولګوو، یعنې لاندې به دغه نوم راځي او برسیره به چې راځي خط راځي. یعنې تاسې به اکثره ډیزاینونه لیدلي چې خلکو یو کمپنۍ هغه کمپنۍ نوم لاندې راغلی بیا برسیره خط راغلی. نو اوس به تاسې دا وایاست دلته اوس موږ خپل نام څنګه ولیکو دې تر شا. نو راځو دا نوم به دلته موږ چیک کړو، کسټمایز واټر مارک ته به راشو او په دې کسټمایز واټر مارک باندې به چیک وکړو، کلیک وکړو. دلته لیکلی دی کانفیډینشیل، دغه هغه به موږ له دې څخه لرې کړو او دلته به ورته ووایو کمپیوټر، یا به دلته ورته ووایو خپل کوم کمپنۍ لرو د هغه کمپنۍ نوم به ورکړو، یا دلته موږ هر څه نوم ورکولی شو. ما دا نوم ورکو، دا نوم سره به چې سي دې تر شا به د ما نوم چې سي دا خپل کوم نوم چې ما ورته انتخاب کړی دی هغه نوم به چې سي دې تر شا باندې راشي. بیا په هغه باندې زه چې کولی شم خپله لیکنه کولی شم. بل کسټمایز واټر مارک ته یې چې دا نوم چې دا اوس دا خو ډېر
چاته نه معلومیږي. دا باید لږ غټ وي یا باید پونډ بدل وي، نو یو هغه باید بدل وي. نو تاسو له دې لارې د هغه پونډ هم ورته تغیرولی شئ، یوه خبره، او بل د هغه کلر هم ورته چینج کولی شئ. اوس ما په دې کلر کې د زه ورته وایم یا په دې کلر کې دي، اوکې که یعنې هغه پونډ هم تغیر سو او هغه رنګ یې هم چی سو تغیر سو، لږ واضح معلومیږي. نو دا له دې لارې بیا تاسو چیک کولی شئ، واټر مارک له دې لارې کسټمایز کولی شئ، او دلته نور واټر مارکونه دي لکه دا اوس په دې شکل کې ده، په دې شکل کې هم غواړئ، په دې شکل کې هم شته. او ریمو واټر مارک چې ما کوم واټر مارک جوړ کړی دی هغه به چی سي، هغه به ډایرکټلی ریموو سي. بل راځو پیج کلر ته. دا ما اوس یو پیج جوړ کړی دی، دې ته زه کلر وکړم، دې بیکګراوند کلر باید څنګه رسي دې پیج. نو له دې لارې چیک کولی شم انتخاب. او ځینې پیجونه به تاسې لیدلي په دغه رنګ کې وي، یعنې ټول پیج رنګ دا رقم وي، یا په دې شکل کې وي یا په دې شکل کې وي. نو اکثره پیجونه چې ما لیدلي دي هغه اکثره یا په دې شکل کې وي یا په دې شکل کې وي، هر شکل یې په دې شکل کې وي. نو دغو مختلفو شکلونو کې دغه پیجونه چې وي راځي. دا ما پیج دغه کلر ما ورته انتخاب کو، دا یو داسې واضح کلر داسې معلومیږي. نو دغه د پیج کلر له تاسو له دې لارې چیک کولی شئ، انتخابولی شئ. او که چېرته نو کلر ووایي بیا به تاسو پیج هېڅ کلر نه اخلي، از کوم کلر هم ورکړی دی هغه به هم ترې چیک کېږي، ختمیږي. بله مهمه مسله په دې کې د پیج بارډر ده. ځینې وخت به تاسو لیدلی وي پیجو بارډر یې ډېر ښکلی جوړ شوي وي، نو هغه هم په دې ځای کې چې شوي وي جوړ شوي وي. له بله خبره دلته چې د بوکس ته له موږ سره یعنې دغه د پیج بارډر د چې رسي، یعنې څلورو خواو ته د چې رسي بوکس ته رسي. شیډو دا مطلب یو سوری دی رسي، شیډو دی رسي، یو سوری دی رسي، او بیا دغه د بارډر یو سوری دی رسي، هغه هم ورته انتخابولی شي. یعنې دا کله ته انتخاب کې د کوم جایز ما انتخاب کړی د هغه ته چې راغی هغه بارډر هغه ورته انتخاب شو. خو زه دا به داسې وکړو چې پر پیج به انتخاب کړو، بیا پر پیج ته چې ورکړو 3D هم ورکولی شي. یعنې 3D له موږ سره دلته موجود دي، آرټس له موږ سره موجود دی په 3D کې، ته ورکولی شي دا شکل ورکولی شي. نو تا پیج بارډر به دا شکل لري، یعنې د دې پیج بارډر به په دې شکل کې چیک کېږي راځي. یا دلته ورته انتخابولی شي نور ډېر ښه ښکلي ښکلي قسمونه هغه دی له موږ سره، دلته فونټونه دي له موږ سره. نو اکثره هغه چې زه وینم هغه اکثره په دې شکل کې وي، مثال په ډول باندې دا ورته انتخابوي. نو دا یو ښه بارډر ده، مطلب زیاتره خلک دا بارډر خوښوي. نو تاسو د دې لارې مختلف قسمه بارډر ورته انتخابولی شئ. او نان سکی بیا له هغه بعد تاسو به هېڅ بارډر بیا چیک کوئ ونه لرئ، یعنې نان باندې کلیک وکړئ بارډر به نه درته راځي. او له دې لارې بارډر کې دغه څومره پلنوالی دا فوټونه یې دا کلر دا هم ورته انتخابولی شئ، شیډینګ یې هم ورته اضافه کولی شئ. ما ورته ویل نو بارډر، زه بارډر نه غواړم، نو باندې کلیک وکړئ هغه بارډر به چیک کېږي بیا نه راځي.